دینه بعد راځو د امام بخاری رحم الله سیرت لچ امام بخاری سوک ځکه چې دا قانون دی چې کلم د چا کتاب بیانې او د چا خبره بیانې نه اول بس بیانې اول به د سړي سیرت بیانې چې رسوک دی چې کم سے کم خو پیژنو کنه اوس کې چې تمنګ د قشن شروع وکړو چې امام بخاری رحم الله دا ویلي امام بخاری دا ویلي نو ډیر خلکو په ځل کې به دا سوال لازم چې امام بخاری سوک امام بخاری رحم الله سیرت او به داغه د کتاب په باره کې به بعض مختصر خبري او داغه نه بعد به ان شاء الله به دا کتاب شروع کوو امام بخاری صرف دا نوم کافی دی او صرف دا نسبت بخارا ته کافی دی چې کله څوک امام بخاری الله سبحانه وتعالى ناشنا مقام ورکړو امیر المؤمنین فی الحدیث دا یو انسان دی په دنیا کې چې دته د لقب ملاو شوی امیر المؤمنین د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیثونو کې هغه څوک دی هغه امام بخاری دی حسن اشنا القاب علماء کرام دل ورکړي دي بعض ویلي دي امام الدنيا فی الحديث د دنیا امام دی وای بعض ویلي دي جبل الحفظ د حفظ او د یادولو غر وای شیخ الاسلام کنیت د ابو عبد الله دی محمد ابن اسماعیل محمد خپل نوم دی اسماعیل د پلار نوم دی ابن ابراهیم د نیکه نوم ابراهیم دی ابن المغیره دغه پلار مغیره دی ابن بردیزبه به دغه پلار بردیزبه دی الجعفی البخاری دته دا جعفی په دی ویل کیږي چې دا بردیزبه چې دی دا کم چې د په دې نیکونو کې راځي د مجوسي او دا نوم فارسی دی د دې د دغه علاقې نو بردیزبه مجوسي و به دغه د زوی چې د مغیره د پاغه ټیم کې د بخارا چې کوم والی و دغه په لاس اسلام قبول کو چې دغه نوم یمان الجعفی او د یمان الجعفی چې د نیکه دغه لوی محدث عبد الله ابن محمد ابن جعفر ابن یمان الجعفی نو به نسبت د جعفی ته وشو وجداوه باغه زمانه کې د بعض علماو دا مذهب او دا رایوه چې څوک د چا په لاس باندې اسلام قبول کړي نو به نسبت هغه ته کیږي نو ذکر د په نوم کې الجعفی راځي مختصر دا چې مغیره د یمان الجعفی په لاس باندې اسلام قبول کړ یعنی دین واضح شو چې محمد ابن اسماعیل ابن ابراهیم ابن المغیره ابن بردیزبه د بردیزبه نه ورسته د مسلمانان دي چې محمد دی امام بخاری او به پلار اسماعیل او به دغه پلار ابراهیم او به دغه پلار څوک مغیره او زبا کې دي چې درس په اخره کې ګوره ته پوښتنه کوم باز ملګرو بخاری وته بدی وی چې د بخارا علاقې ده چې دغه فارس علاقو کې راځي په وخت کې فارس او روم د مشهور دوه ملکونو او نن سبا د په ازبکستان کې راځي ازبکستان چې کوم ملک دی په دې کې دغه بخارا علاقه راځي نو امام بخاری رحم الله دغه زیو او د نسل نه فارسیو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې فارس ول مبارک ویلي او د دوی صفت کړه چې په دوی کې بعضه خلک دي چې په دین کې خلک دي په هغه خلکو کې به یو څوک دی امام بخاری دی او دا ټول نمخ کې سلمان فارسی رضی الله عنه هغه د فارس علاقه او به ډیر زیات محدثین په دغه وخت کې خصوصا الله سبحانه وتعالی په دغه علاقو کې پیدا کړو
دویمه مسله د ده د پلار چې د اسماعیل، دا اسماعیل د یو لوی عالمو د خپلې زمانې او ډېر زاهد او تقوادار انسان او د امام مالک رحم الله شاګردو او د امام حماد بن زید سره هغه لیدلی دی او د امام ابن المبارک سره لاس میلاو کړي دي، یعنی د دې غټو علماو په زمانه کې و او الله سبحانه وتعالی ولا په علم التعبیر کې ډېره پوهه ورکړې وه. تعبیرونو د علم نه خوب چې وینو د تعبیر کې الله ولا په دې کې ډېره پوهه ورکړې وه او ډېر متقي پرهیزګارو. ځکه د مرګ په وخت کې دا خبره کړې وه، وی لا اعلم فی مالی درهما من حرام ولا من شبهه، وی ما ته په دې خپل مال کې یو روپۍ د حرامو نه ښکاري. د ډېره ګرانه خبره ده چې سړی ګورې مضبوطه خبره کې چې زما په دې ټول مال کې یو روپۍ دا د حرامو دا نشته. امام بخاری رحمه الله د جمعې په ورځ پیدا شوی دی، د جمعې د مانځه نه بعد د شوال په میاشت کې په 194 هجری کې 149 هجری او هم په دغه خپله علاقه کې په بخارا کې پیدا شوی دی او د تاریخ په خپل امام بخاری رحمه الله بیان کړی دی. وی ما د خپل پلار د لاس لیکلي لیدلي و چې زما دا زوی محمد په پلاني تاریخ پیدا شوی. سبحان الله، په دغه ورځ په بخارا کې یو لوی امام پیدا شوی و، چا ته پته وه دنه به دومره غټ سړی جوړېږي. نو کله چې دا ماشوم پیدا شي اوس تندي خو له لیکلي نه وي چې دی به څنګه سړی، خو الله لیکلي په تقدیر کې. او دا پلار یې دومره دینداره سړی و چې نوم یې وله محمد کېښو. دا په دې وایي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لار روان شي، هغه څه عجیبه د هغه په لار روان شو. نو دا فایده د ساتي چې د دې نومونو هم اثر په بچو باندې ښه نومونه وله ایږدئ مزېدار. او دغه زمونږ دغه خلکو د پخواني نومونه چې کوم دي هغه یا د فارسۍ ژبې نه ټکي اخیستی شوي او یا بېمعنی الفاظ او بل چې باچا پکې راځي او چې ګل پکې راځي. صحیح ده چې شرعاً به په ډېرو نومونو کې قباحت نه یعنی حرام نه دي، خو داسې نوم کېږي چې هغه یو معنی ښایسته لري، نو ځکه چې دا نوم بیا اثر کوي په چا باندې؟ په دې ماشوم باندې. او نن سبا جو بعض والا د ډمانو نومونه یې ښودي او بعض والا د کرکټیانو او د فوټبال والا بیا قشی ته جوړ شي. د امت ته حال ته چې وګوري حیران بشي. پرون ما یو ویډیو کته، یو پلار ماشوم ته وی ته وګډېږه، نو دا ماشوم یې رئیسي 2 کالو وی او هغه ګډېږي او د پلار ورته ویډیو نیولې ده خوشحاله دی او بیا مخکې چلولې ده او خلک یې نشر کوي. ماشوم ته وګورئ څومره ښکلی ګډېږي، څومره غټه تباهي ده چې په وړوکوالي کې یو سړی په دې خوشحالېږي چې زما بچی د اوس نه د الله سره دشمني زده کوي، زما بچی د اوس نه بېدیني زده کوي. نو دا د امام بخاري رحمه الله د پلار هغه دینداري وه او د پیغمبر سره محبت و چې نوم یې ولې څه کېښو؟ محمد. بیا د ده بل ورور دی هغه له نوم کېښو احمد، هغه د نه مخکې پیدا و. او د دې نومونو نه دا واضح کېږي چې د پلار په پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر مین و، ځکه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم 2 مشهور نومونه دي. نومونه نورو هم شته خو مشهور پکې 2 دي. کوم یو؟ محمد او احمد. او دلته دقه 2 ورونه دي، بل ورور دوی نو د یو نوم محمد دی او بل احمد. احمد مشر دی او محمد کشر دی، خو علم کشر نه مشر جوړی او جهل د مشر نه کشر جوړی. کله نه کله یو کم عمر انسان به په مجلس کې ناشي او په دې مجلس کې به سپینګیري ناشي او په دې کې به سیاستدانان ناشي او په دې کې به مالدار ناشي،
خو چې کله دغه کشر خبرې کوي نو ټول ورته غلي ناسي د علم د لاسه. او کله داسې چې یو مشر سپین ږیری په مجلس کې ناسي چې خبرې کوي څوک ورته غوږ نه ایږدي مړه پرېږدی به څه ګډې وډې وایي نه. نو علم د کشر نه مشر جوړی او جهل د مشر نه کشر جوړی. نو دا دواړه وروڼه دي د یو پلار نه پیدا دي خو دوی کې غوره او چت کم یو دی هغه د کشر دی چې هغه محمد بن اسماعیل البخاري رحمه الله دی. د ده پلار په وړوکوالي کې مړو یعنی دی وړوکی و د ده په وړوکوالي کې د ده پلار مړو نو مور یې تربیت کړی او مور یې بانتها دینداره زنانه وه او د مور پلاروم اثر په بچو باندې او بیا خصوصا تربیت چې دینی تربیت ته ولا وکړو. اوس ګوره پلار مړ دی یعنی ته سوچ وکړه د امام بخاري دې مقام ته وګوره او بیا دې ته هم سوچ وکړه چې پلار یې نه و. زمونږ هغه پلار هم ژوندی مور هم ژوندی ترونه هم ژوندي ماماګانې هم ژوندي ټول ژوندي او د ټولو په دې منځ کې د هغه تربیت نه کېږي. دې کې وګوره پلار نشتی او د ماشوم نه څوک اوچت سړی جوړ شو هغه ډېره دینداره ښځه وه. یو ناشنا واقع په هغه وخت کې راغلی و چې په وړوکوالي کې د دې امام بخاري رحمه الله د سترګو نظر ختم شوی نو مور ته دا ووایي یو ورځ وړوکی وایي مورو زه سنۍ نه وه مور وده کو په هغه شپه باندې الله ته سم وجړله مور او دا دعاګانې وغوښتې چې الله زما دې زوی دا نظر را واپس که نو په خوب کې ورته راغلي و چې یا هذه دې ورته ویلی شو پلانۍ قد رد الله على ابنك بصره بكثرة دعائك او بكائك الله وی ستا د زوی هغه نظر را واپس کړی دی ستا د ډېرو دعاګانو د لاسه او ستا د جړاګانو د لاسه. نو دی چې سهار راپاسېد نو هغه نظر یې واپس راغلی نو دی یتیم پاتې شوی او ما دا یو خبره ملاحظه کړې ده او لیدلې مې ده اکثر د دې غټو خلکو تاریخ چې ګوري نو یې په وړوکوالي پلار مړي او یې په وړوکوالي مور مړی دا ما کتلې دی یعنې د دې الله سبحانه وتعالی څه ناشنا طریقه ده چې یعنې پلار یې نه یو غټ سړی ته جوړ شي مور یې نه یو غټ سړی ته جوړ شي بلکې دې ته وګوره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو مور پلار دواړه مړه الم یجدک یتیما فآوى الله وی ولی ته موږ نوی موندلی یتیم موږ دله ځای درکو او په هغه وړوکوالي کې ته هغه تره مړه عفوا هغه نیکه په هغه وړوکوالي کې ته هغه نیکه مړه خو الله سبحانه وتعالی دې څومره غټ انسان جوړ کو چې کله الله یې ساتي نو به څوک نشي ګډوډ کولی او بای کې غټه خبره چې مور پلار دیندار او زه د پلار دیندار و په زړه کې ګوره نوم ولم محمد کې خو په دې وجه چې د محمد بن عبد الله صلی الله علیه وسلم په لار روان شي د محبت او د ارمان او د تمو مړ شو هغه تر تربیت موقم ملاو نشو خو الله ولا غبچي مؤقشان کو ځکه قصه د خضر او د موسی علیهم السلام چې کله د یتیمانانو هغه دیوال هغه برابر کو موسی علیه السلام ورته ساده سړی هغوی موږ له خوراک نه راکوي او ته ول دیوال هم برابر کو هغه ورته بیا وجه بیان کړه واما الجدار فكان لي غلامين يتيمين في المدينه وی هر چې هغه دیوال هغه ته جماعت خبره کړې وه نو دا دوه لکانو واړه لکانو یتیمین یتیمانانو فی المدینه په دې ښار کې دي د دې لاندې دوی خزانه پرته وه وکان ابوهما صالحا
او پلار د دوانو لکانو ډېر نیک سړی وکانه تحته کنز لهما دلته د دوی خزانه پرته ده او پلار یې نیک سړی نو الله د دوی د خزانې حفاظت کوي چې دوی لوی شي نو چې دا خزانه راواخلي. به بعض مفسرینو لیکلي دي وی کله چې دوی دا خزانه کولاو کړه غټه خزانه وه نو څنګه چې خزانه کولاو کړه په هغې له پاسې یو پاڼه پرته وه هغه پلار یې پکې څه لیکل کړي نو چې څنګه هغه پاڼه کولاو کړه نو پکې لیکلي وو د حمد او ثنا نه بعد زامنو ته دا نصیحت کړی وی بچو الله چې درته څه وي هغه به کوئ او چې د څه نه یې منع کړي هغه به نه کوئ. د دینداره سړی ته وصیت ګوره دا وصیت دی زموږ په وصیتونه خو اول نه او کوي نه دغه پلانې یو ټوټه ځمکه ده دغه به ځان له جوړه کړي او دغه به هغه بل له ورکړي او دغه چې د نه وانه اخلي او دې جنکوله به الټه د ګناه وصیتونه جنکوله برخه ورنه کړي. ګورئ دوی څه کوي خو خاوندان به یې واخلي هغوی خوري دی وصیتونه او نصیحتونه دي او دا دلته وکانه ابوهما صالحا پلار یې نیک سړی نو دې نصیحت ته وګوره چې کوم یې وکړو. خبره مې دې پر راوستې چې امام بخاري پلار نیکو نو بچی څه شو هغه نیک او یو غټ انسان ته الله جوړ کړو. امام بخاري رحمه الله د بدن نه کمزوری و او ګیره رنګی وه ګڼه ګیره نه وه او نه ډېر دنګو او نه چیتو او دا رنګ یې غنم رنګی و یعنې نه تک سپینو او نه تک تور. امام بخاري رحمه الله په وړوکوالي کې د علم سره شوق و ځکه ابو جعفر محمد بن ابي حاتم الوراق رحمه الله دا عالم دی به هر وخت د امام بخاري سره لیکل به کول نو ځکه د اکثر واقعات دغه نه بیانوي او دته ډېر څه پته دی امام بخاري مبارک دی وایي چې ما په خپله د امام بخاري نه تپوس کړو چې کیف کان بدء امرک فی طلب الحدیث د دې حدیثونو سره لکه څنګه ستا څه قیسه ده وی هغه راته وایي چې الهمت حفظ الحدیث وانا فی الکتاب زما وی د حدیثونو سره په هغه وخت کې شوق چې زه ابتدایي سبقونه مې وي الف با تا ثا او دغه مې وي یادې کوي کوم چې دلته ځوانان ناست دي په هغه وخت کې د حدیثونو سره شوق و زمونږ څلوېښتو پنځوسو کالو چې غریب ته یو حدیث په ټول عمر کې نه یاد کړی. بیا وی ما دې تپوس وکړي چې وکم اتا علیک اذ ذاک هسې دغه وخت کې ستا څومره عمر به وی د لسو نه کم و وړوکي وم هغه اولني سبقونه مې شروع کړي او وی بیا چې کله د 14 کالو شومه دې ته اوس غوږ کېدی نو وی چې د امام ابن المبارک او د امام وکیع رحمه الله چې د حدیثونو څومره کتابونه دي هغه ټول ما یاد کړي. کوم عمر کې 14 کالو په عمر کې او بیا دا وی چې وكنت اختلف الى الفقهاء او صرف محدثین په فقهاو پسې بم تلم وانا صبي او لا باورز کې زما شوم وي نو د محدثینو سره بم کېناستو او د فقهاو سره بم کېناستو وی چې دا خبره کوي وی کله چې د لسو کالو نه واورېدم نو زه به په یو عالم پسې تلم په داخلي رحمه الله پسې وی هغه یو ورځ خلکو ته حدیثونه بیانول نو ورته یې وی سفیان وی ګوره د عالم دا خبره کوي دی اوس وړوکی دی یعنې کله چې د لسو نه واورېدو دا ډېره ناشنا قیسه ده وی دی لګیا وی چې سفیان وی عن ابي الزبير سفیان دا خبره چا نه بیانوي د ابو زبیر نه عن ابراهیم د ابراهیم نه د وړوکی او د 11 کالو
وی زه راپاڅېدم په ډک مجلس کې یو غټ درس د حدیثونو روان دی. وی ما ورته وویل چې یا ابا فلان پلانیه ان ابا الزبیر لم یروي عن ابراهیم، ابو زبیر خو چې د ابراهیم نه روایت نه دی بیان کړی، ته څنګه بیانوې؟ فانتهرني، ما ته غوسه شو. کښېنه لکه خلک چې ماشوم ته وي ته اوس د خبرو شو. وی زه چې کښېنولم ما ورته بیا م وویې چې زه خو کېنم، خو ارجع الى الاصل ان كان عندك، که څه لیکلي مې کل دي کړي نو چې کور ته لاړې هغه وګوره. زما په ذهن کې چې کومه مضبوطه خبره ده هغه دا ده چې ابو زبیر د ابراهیم نه د سره روایت بیان کړی دی چېرته. ته څنګه دا خبره کې؟ وی هغه لاړ هغه ټیم کې هغه پاسېد. چېرې دا خبره چې د ماشوم دومره مضبوطه کوي بیا لا ماته دا م ووایي چې ته به خپل کتاب وګورې. نو دی لاړو فدخل ونظر، لاړو هغه مسله وکړه ثم خرج. وی بیا په ما پسې راغی. وی ما ته وی چې کیف هو یا غلام، ښه چې ابو زبیر د ابراهیم نه نه دی اورېدلی څه، نو دا سند بیا څنګه دی؟ وی ما ورته وی چې الزبیر بن عدي عن ابراهیم، هغه ابو زبیر نه دی، هغه زبیر بن عدي دی. وی ما نه هغه قلم راواغستو، ما سره قلم لاس کې نو په خپل دغه کې هم دغه فایده ولیکله. او بیا ما ته وی صدقته، دا خبره دې برابر وکړه چې دا ابو زبیر نه دی، دا زبیر بن عدي دی. په دې وخت کې وی ما ورته وی چې دغه وی دا محمد بن ابي حاتم، وی ما ورته وی چې ته په دغه وخت کې د څو کالو وي؟ اذ رددت علیه، کله چې ته په هغه باندې رد وکړو. وی ما ته وی چې د 11 کالو ومه، ابن 11. وی دغه وخت کې د 11 کالو ومه. دا د 11 کالو د ماشوم خبرې دي. زمونږ هغه چې د 13 کالو هم شي نه، غریب چې د ځان له به هغه کرکټ نه فارغېږي او د فوټبال نه، او مور پلار یې مو غریب څه یې لیدلي دي؟ د څه لیدلي دي؟ ماشوم ټول عمر له موږ دغه خبره کوو، ماشوم. د پښتنو په اصطلاح کې کافر ماشوم دی چې لویږي نه. اسامه بن زید رضی الله عنه. او داسې په سیرت کې نور واقعات ډېر شی ملاویږي زموږ د دې مشرانو. د 14 کالو په عمر کې، د 18 کالو په عمر کې، د 13 کالو په عمر کې د لښکر امیران به جهاد وکړو. د لښکر امیر چې د پلاس کې ټوله مسلې د لښکر به خورې څنګه، دوی به ودرېږي کوم ځای کې، جنګ ته به څه ټیم وځي، څوک به پکې وجني، څوک به نه وجني، څوک به مخکې ودرېږي، څوک به شاته ودرېږي، دا تقسیم به دوی کوو. اسامه بن زید رضی الله عنه. او کله چې رسول صلی الله علیه وسلم مشر کو او لیګوي، نو د ده په لښکر کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه مو، یعنی ابوبکر صدیق د چا په امیرۍ کې جهاد له روانو؟ اسامه بن زید رضی الله عنه دغه 14 کالو ځوان په امیرۍ کې. او موږ یو وړه اسانه مسله نشو یادولی. نو امام بخاري رحمه الله دې ذکر دې دغه ته وګورئ، دې ذهن ته چې الله سبحانه وتعالی ور څنګه ذهن ورکړو. بیا زه لاړم ثم خرجت مع امي واخي الى الحج، او بیا لاړم حج له، او باغ ټیم کې راسره وي مور او یو راسره څوک ورور. بیا هلته دې پاتې شو، حجاز په علاقه کې پاتې شو، او د علماو سره ملاقاتونه کول، دغونه حدیثونه اوریدو. نو په هغه وخت کې یو کتاب ولیکو چې په کې مسلې د صحابه کرامو او د تابعینو بیان کړي وي، او یو کتاب ولیکو التاریخ الکبیر، او یو التاریخ الصغیر والاوسط، دا ټول لیکلي. نو په هغه ټیم کې کتاب ولیکو کتاب التاریخ، چې هغه تقریبا نن سبا بعض ځایونو کې به 20 جلد کې چاپ شوی دی، او بعضو کې کم. نو دا 20 جلد کتاب وی ما لیکلی دی عند قبر النبي صلی الله علیه وسلم، د رسول صلی الله علیه وسلم د روضې سره بالکل خوا کې ناست، او دا دوی غریبي وه، دا ډیوې میوې نه وي،
نو په هغه شپو کې مې لیکلی دی چې کله سپوږمۍ رڼا به تیزه وه نو زه به د شپې دغه سپوږمۍ په دې رڼا کې ناست وم دا کتاب به مې لیکو او په تاریخ کې چې د چا نوم راته الی ما ته څه نه څه قیسه معلومه وي په هغه وخت کې دا کتاب لیکلی دی او د علم د طلب کولو دپاره غټ غټ سفرونه دی کړي مدینې ته شام ته مصر ته نیشاپور ته بصرې ته کوفې ته بغداد ته ری بلخ چې څومره دي ټولو ته تللی او ځکه امام خطیب البغدادي رحمه الله وی امام بخاری رحمه الله د علم د طلب کولو دپاره هر خار او هر ملک ته تللی ځکه امام بخاری څه وی كتبت عن 1080 نفسا زماوي اتیا د پاسه زر استادان دی وی نو چې دومره علاقو ته تللی دی نو دا بیا څه عجیبه خبره نه ده خو اولنۍ رحله د علم هغه د کله وه چې کله دی د مور او ورور سره لاړ حج له او په دغه وخت کې عمر د 14 کاله او چې 14 کاله عمر یې شو نو 210 هجري شو ده کال شو دا د اولنۍ رحله وه د حدیثو په دې علم کې دا د اولنۍ رحله ده امام بخاری رحمه الله په دې کې اختلاف دی چې د بچي وو که نه و مشهوره دا چې د بچي نه و او بعض وایي چې د یو زوی و د هغه نوم احمد ابو حفص والله اعلم ومشهور دا بچی نو ودلته دا فائدې ده ساتي چې بچی د دې لپاره خلک غواړي دنیا ولا خو دې لپاره غواړي چې صرف دنیا را لګټي او که چېرته دې سره دې پکې دا سوچي او دا ټول ناولنۍ سوچ بیا د دنیا چې دا بچی به زما دپاره سبا دعاګانې غواړي بل دې به دینداري نو د به دې دیندارۍ کې به زما برخه نو امام بخاری رحمه الله ته دې څه ضرورت دی اخو به یو زوی 2 به 3 به 4 به 10 به 15 به امام بخاری په خوشاته یو امت پاتې شوی دی د پر دعاګانې واړي او د اجرونو یو ناشنا سلسله روانه ده یعنی درس دی او باغی کې دی دا نه بخاری وایي درس دی او باقی کی دیدانی دا حدیث امام بخاری راوړی نادرن کچته یو درس راغی او باقی کی دا مسله د نوم وانغستی شي نور چې کمزې کې درسي د پکې نومي او کمزې کې چې کتابي د پکې نومي دومره اوچت انسان نو به دې انسان ته څه ضرورت دی چې بچو ته څه ضرورت او دا صحیح خبره ده چې دا واده کړو یہ بعض علماء دا لیکلی دی دا واده نو کړو صحیح خبر ده چې دا واده کړو ځکه امام ذهبي رحم الله یو قصه راوړې د دغه محمد ابن ابي حاتم نه چا به د سره لیکل به کول و امام بخاری رحم الله یو ورځ ماته ویلو کستا ست ضرورت نو مونږ ته وایا وجدار چې زما واده شتي کور والا مشتي هغه خدمت کوي او تا خو لا واده نه کړي نو د دینه د ثابتېږي چې د امام بخاری رحم الله واده وو ناشنا پوهه او ذهن الله سبحانه وتعالی د انسان لور کړو او ځکه یو واقع کې راځي امام بخاری رحم الله په خپل وی د عمرو بن علي الفلاس دا محدثو وی د دې چې کوم ملګریو هغه یو ورځ په ما په شرالو زمانه د یو حدیث ته پوښتنه کو چې دې حدیث مبارک ته سوي موتی چې لا اعرفو دا حدیث ما ته نه معلوم فسروا بذلك سم خوشاله جوړ حدیث وو دته نه دی معلوم نو بیا لاړو په عمرو ابن علي الفلاس پسې په مشر استاد پسې وته بخاری په ستلی واغوي حدیث موږ نه پیژنو هغه دې خوشاليږي حديث لا يعرفه محمد بن اسماعيل ليس بحديث محمد بن اسماعیل چې یو حدیث نه پیژني بیا دغه حدیث د سره حدیث نه دی وایي
تاسو په دې مو خوشالېږئ چې تاسو یعنې سړی راګیر کو حدیث نه پېژنم چې هغه ووایي زه یې نه پېژنم بیا د حدیث نشته دا د نه منلو خبره ده چې حدیث دې ووایي دی دې نه پېژني دومره اوچت مقام ور الله سبحانه وتعالی ورکړی و او ځکه د ده استاذ اسحاق بن راهويه رحمه الله هغه به دا وي اکتبوا عن هذا الشاب د دې ځوان نه حدیثونه واورئ ویلي کوي ګوره دا موقع یې بار بار نه راځي حالانکه دی استاذ او حاشد بن اسماعیل رحمه الله وی محمد بن بشار دا خبره کړې ده او دا علم به زم چې زموږ په دې ملګرو لګ نه وي پلانې وي چې پلاني دا خبره کړې ده او پلانې وي چې دا حدیث پلاني ویلې ځکه چې زموږ په ملکونو کې اکثر دغه خبرې کېږي رحمت الله علیه به وي پلانی بزرگ رحمت الله علیه به دا قصه دي سي کوله او پلانی بزرگ رحمت الله علیه به په یو او دس باندې سلويخ شپې منځونه کول او پلانی رحمت الله علیه چې دینو وکاله مسلسل روزه او پلانی رحمت الله علیه په یو شپه کې به وي شل ختمونه کول او پلانی رحمت الله علیه به په یو خپه باندې ولاړو 15 سپاری به وي بیا به بل خپه شونو 15 سپاری به وي او پلانی رحمت الله علیه بدا کول پلانی رحمت الله لاندې د خلک ناس سبحان الله نو اوس دا خبرې نیوي دغه قسمه خلکو ته چې یاري دا پلانی دا حدیث بیان کو د پلانی نه پلانی ملاقات شو پلانی امام سره نو ان شاء الله تاسو به سره عادت شي او اکثر مرګري سره د شي چې موږ سره ډیر وخت نه ناشته کوم چې نیوي دا غوي ته زدا وي چې لکه صبر وکړي ان شاء الله عادت بشي دومره خون بدل درکې چې بیا په کم درس کې دا مسله نه حدثنا واخبرنا بیا بدل هغه درس خون نه درکې چې په کم درس کې د پیغمبر حدیث نه بیانې او د پیغمبر تذکیری پکې نه کیږي نو بیا به تعالی هغه درس خون نه درکې او چې کله به دغه قصو عادت وي نو بیا چې په کم کې د حدیثونو د خبرې بیانېږي نو پای کې به تنګېږي چې د حسین اشنا قصې شروع کړي ما خبره دا کوله چې محمد بن بشار رحمه الله وی حاشد بن اسماعیل د محمد بن بشار دا خبره کوي وی چې خپل هغه دا وی دا عالم دی دغه وخت وی بصری ته د عراق د خار ته بصری ته دسی سړی نه دی راننوته چې هغه دی په حدیثونو باندې ډیر پوهی من اخینا ابي عبد الله لکه څنګه چې زمونږ رور ابو عبد الله محمد بن اسماعیل البخاری پوه دی د بشن انسان نه درغله چې د عراق ته وي او کله چې امام بخاری د عراق نه روان شو د بصری نه بصری ته راغلو او بیا روانو نو دا محمد بن بشار وسر بخپل روت او دا د ملما قدر کول چې کله زینو ته وسره روزي بارت نو دا باز چې کورته ورشي د بسیم نه روزي او چې واپس روزي هم ازه صحیح ده نو دا د میلمستیا یو طریقه ده چې د میلمه سره به روزي یو دی کې د عزت اکرام دی بل دا چې د علاقه کې نه وي چې خلکو ته پته ولګي چې د پلاني سره میلمه دی څوک ته سونه وي امام بخاری راوته محمد بن بشار وسرم خاله وسره ملو کړه بیا وته یا ابا عبد الله موعدنا الحشر کملو نشنو الى حشر په میدان بیا ملاقات کوو ان شاء الله دومره د غوچت مقام وي د پشان انسان نه دی راغله د بصری خار ته وي په یو روایت کې د سیم راځي تقه حاشد ابن اسماعیل وي زه په بصره کې ومه کله چې د راتو بصری ته نو وی چا وی چې محمد ابن اسماعیل را روان دي وی دغه ټیم کې په دې بصره کې یو ناشنا خوشحالي خوره شوه او محمد ابن بشار بدا خبره کوله وی دخل اليوم سيد الفقهاء ننوي بصری ته د فقیهانو مشر راغلی دی وی د فقهاو مشر د پوهه انسانانو سردار راغلی دی وی د امامانو امام محمد ابن اسحاق ابن خزیمه هغه بدا خبره کوله ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من محمد بن إسماعيل دا اسمان نلاندي دا محمد بن إسماعيل البخاري په شمپوه انسان نشته د حدیثونو مبارک
د اسمان نه لاندې دا ډېره غټه خبره دومره غټه تزکیه او دومره غټه تذکره او صفت بیانول دا ځکه یعقوب ابن ابراهیم الدورقي رحمه الله وی محمد ابن اسماعیل فقیه هذه الامه دا دې امت سره فقیه دی نو امام بخاری رحمه الله الله سبحانه وتعالى ناشنا علم ورکړو ځکه ابو بکر رحمه الله وی ما رأيت مثل محمد ابن اسماعیل ما د محمد ابن اسماعیل په شان کس نه دی چاوته څنګه وی کله چې به کتاب واغستو یو پیر به وته وکتو بس مسله به وته یاد شو یو پیر چې به وکتو بس مسله به وته شو ابه په دویم پیر به کتاب نه کتو په یو پیر کې به وته کتاب یاد شو او په هر څه کې ول الله په اور کړو دا نه چې صرف په حدیثونو کې ول الله په اور کړو د محدث مو فقيه مو هر څه کې په او به دا خبره یاد ساتي چې دې ګوره په فقه کې د چا په مذهب نو د ځان له مجتهد او امام هغه ځان له مجتهد او امام دا باز نن سبا کوشش کوي او امام بخاری د امام شافعي په مذهب باندې وي دا کمزوري خبره امام بخاری رحمه الله ځان له مجتهد او ځکه د دیوبند مشهور محدث انور شاه کشمیری رحمه الله هغه په خپل د بخاری په شرح کې دا خبره کړې ده او امام بخاری مجتهد او هغه چا مقلد نو امام بخاری سو مجتهد او کټاس او ټیټ ال حدیثو دا بس خلک دلته یو فائدہ ذکر کړ وې دته چې اهل حدیث وې دا خو سیده ته چې وې ځان ته اهل حدیث وې ته د شي اهل حدیث خبره سکی وی اهل حدیث هغه چاته وی چې حدیثونه ورته یادي او بیانې نو سیده امام بخاری خو ځکه اهل حدیث دی چې حدیثونه ورته یادي په لکاو بیانې په انسان هغه ځان ته اهل حدیثونه سیده نو واست د کم زیاله حدیث او د حدیث نیمه ټوټه د تم نه دی یاد زبانی یک دا خبره عام سړی ته کیو راګیر کو کنه راګیر دا خبره به وزن والده چې اهل الحديث نو سیده دا محدثین کا حدیث تو سید ومنګ د کوم زینه حدیث شي جواب وی اهل حدیث مو ځان ته اهل سنت وایسه اهل سنت نو بس کم ردی چې پتا کړه دقه پیوکا و اهل سنت خو هغه چاته ویل کیږي چې په سنت پویږي او بیانې نو ته سي دي چې اهل سنت وي راګیر شو او راګیر په دې شو ځکه چې دا خبره څه خبره نه و دا خبره برابر به خو صحیح و دویما شیخ الاسلام بن تیمیه رحمه الله نور علماء دا خبره بیان کړی ده وی کله چې اهل الحديث ویل شي نو په دې کې هغه کس داخل چې حدیث یادای هغه پکې داخل چې حدیث بیانې هغه پکې داخل چې حدیثونه لیکي هغه پکې داخل چې په حدیث باندې عمل کوي نو دا کوم چې عوام دي او یاد وطن دي نو دوی په کوم باب کې عمل پکې حدیث کې راځي اهل القرآن هم اهل الله اهل قرآن د الله خاص خلق دي خوس اهل القرآن سوق دي علماوي اهل القرآن غدي چې قرآن یادي بیاني او سبكي عمل بكي عمل بكي بلکې د سیم کې دي شي چې سړی ته د حدیثونه یادي او عمل نه کوي نو د دې هغه خنه شو چې یاد وته نه دي خو عمل کوي چې کله وتر ورسي نو امام بخاری رحمه الله د اهل حدیث په منهج باندې او ما عقیده او کما عقیده چې د قران او حدیث ته ان شاء الله دا په دې کتاب کې بیان کړی شي زیب د مسلې راشي د عقیده اقر توحید عقیده او د قران او د حدیث عقیده یو ناشنا انسانو او د په باره کې دا راځي امام عبد الله بن حماد الآمولي رحمه الله ووددت أني شعرة في صدر محمد بن إسماعيل
وی ارمان چې د محمد ابن اسماعیل البخاری رحمه الله په سینه کې چې کم ویښته دي یا دغه په سینه چې کم ویښته دي چې زه په کې یو ویښته وی دومره اوچت انسان او دومره اوچت مقام الله سبحانه وتعالی ورکړ ډیر یو زاهد او عابد انسان د دنیا سره بالکل نه لګید بالکل یې دنیا سره نه لګید او صابر انسان او د مالدار خلکو او د بچایانو خواله به ډیر نه تو چې څوک دا ونه وي چې د علم کړی دی دې دپاره کړی دی چې په دې باندې پیسې وګټي علما به ډیر احتیاط کوي په داسې ځای کې به هم نه کښېني چې د هغې د لاسه څه شبهه پیدا شي هلته به نه ځي ډېر زیات احتیاط به کوي چې چېرته زما د لاسه څوک په دې علم پسې بدې ردې ونه وایي امام بخاري رحمه الله د ده نه ډېرو خلکو علم یې زده کړی دی وایي دی یو پیر بغداد ته راغلی و بغداد ته او هلته یې درس و نو صرف د بغداد په دې درس کې 100,000 طالبان د ده په درس کې ناست صرف د بغداد په درس کې ګورئ ښه څو شاګردان ورته ناست 100,000 شاګردان او د صحیح بخاري کوم چې به موږ وایو دا کتاب دا د ده نه 90,000 شاګردان واورېدلی 90,000 شاګردانو دا کتاب د ده نه اورېدلی دی دا هغه انسان دی چې خبرې به ډېرې لږې کولې دی غټ صفتو چې خبرې به بالکل هغه به یې لږې کولې او دغه شان د چا نه به یې تمه نه ساتله د دنیا د چا نه به بالکل تمه نه ساتله د دنیا او دا خبره به ډېره کوله وی لا اعلم شیئا یحتاج الیه الا وهو فی الکتاب والسنه وی څه شي ته چې م ضرورت راځي څه شي ته چې م ضرورت راځي نو هغه وی زه خویشم په قرآن او په حدیث کې وی زه خویشم په قرآن او حدیث کې ځکه الله سبحانه وتعالی ورته اوچت مقام ورکړو چې د حدیثونو دومره خدمت کو محمد ابن یوسف البخاری رحمه الله وی ما یو شپه کړې وه د محمد ابن اسماعیل سره نو ما دا خبره نوٹ کړه چې دی د شپې 18 پیرې پاسېدلی و رپا بسېدو او ډیوه به یې ولګوله څه به یې ولیکل بیا به ویده شو نو بیا تې ما سهار ته پوس وکړې چې ته راپاسېدې او ویده کېدې وی هغه زه به پروت وم یعنې شپې د ده خوب نه دی کړی وایي زه به پروت وم دا مسلې به مې په ذهن کې راړولې نو یو نوې مسله به مې ذهن ته راغله نو هغه به مې زر زر ولیکله داسې نه چې سحر بیا مانه یېره شي فربري رحمه الله وایي دا ده په شاګردانو کې دی وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ورځ په خوب کې ولیدو وایي ما ته یې وایي چېرته روان یې وایي زما نه یې تپوس وکړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سیر اعلام النبلا کې دا واقعه شته امام ذهبي راوړې وی ما ورته وی چې په محمد ابن اسماعیل البخاری پسې روان یم وی ما ته وی چې اقرئه مني السلام زما له طرف نه به ورته سلام ووایي النجم ابن فضیل رحمه الله وی ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولیدو په خوب کې چې روان دی او محمد ابن اسماعیل البخاری پسې شاته روان دی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله قدم اوچت کو نو امام بخاری به په حق ځای باندې قدم ولګاو بیا چې به پیغمبر قدم اوچت کو نو بیا به د په قضی باندې قدم ولګاو دغه مقام دی چې الله سبحانه وتعالی ولا ورکړو چې دی بالکل روانو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم باندې بعض علماء د ده په باره کې لیکلي دي هو آیه من آیات الله یمشي علی الارض د الله په نښو کې یو نښه و چې په ځمکه باندې ګرځېده او امام مسلم رحمه الله دا خبره کوله وی زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې په دنیا کې هغه ته مخامخ ویلو په دنیا کې ستا په شان سړی نشته او ځکه یو مشهور فقيه ابو زید المروزي رحمه الله هغه وی زه د مقام ابراهیم او د حجر اسود په منځ کې یا د مقام ابراهیم او د رکن یمانی په منځ کې ویده شوی وم دمه مې کوله نو په خوب کې مې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولید وی ما ته وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راته دا فقيه د فقه به پړاواله وی ما ته وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راته وی چې تبه د کمی پورې د فقه خلکو ته پړاوي وی مو ته چې یا رسول الله نو څه پړاو کما وی دغه د محمد ابن اسماعیل د کتاب پړاو کنه د صحیح بخاری دا به په خوب کې لیدلی وی امام ابن حجر رحمه الله وی لو فتحت باب
باب ثناء الأئمة عليه ممن تأخر عن عصره وکچته زدا دروازه کولوکم او تاسو ته بیانول شروع کوم چې علماو دغه څومره صفاتونه کړی دي لفنی القرطاس نو دا قلمونه به وچشي د پاڼې به ختم شي فذاك بحر لا ساحل له اخو دریاب غاړه نه و کناره نو دریاب د علم او د حدیثونو او د تقوا او د عبادت او د هر څه امام بخاری رحم الله بیا څنګه وفات شوی دی او د مرګ په وخت کې پاغه باندې دوه غټي فتنې راغلي وي داغه فتنو تذکرہ او به د امام بخاری رحم الله د کتاب په باره کې باز خبري او ان شاء الله به دغه نه بعد به کتاب شروع کو دا مسلې په ټول ان شاء الله پر روان درسونه کې بیانو الله سبحانه وتعالى دې موږ له توفیق راکړي قران او حدیث باندې عمل کول او الله سبحانه وتعالى دې موږ له توفیق راکړي چې د امام بخاری رحم الله په نقش قدم روان شو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين